قدرمانو دوستانو سلام د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم د چین د سیچوان ولایت یعان ښار د سیچوان د تیتې او هواري ځمکې په لویدیځه خوا د چونلای غره په ختیځې لمنې او د سیچوان د تیتې او هواري ځمکې او چینغهای او شیزانګ د لوړې ځمکې په محوري منطقه کې موقعیت لري. دغه ښار له تیرو څو کلونو راهیسې د زرغون پرمختګ پر مفکورې ټینګه لري او د ښه ایکولوژیک چاپیریال په رڼا کې یې په یخو اوبو کې د ماهیانو د روزنې چارې پیاوړې کړي او بریالیتوبونه یې ترلاسه کړي دي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې د دغه ښار کې د اړوندو چارو د پرمختګ تجربې در سره شریک کړم. څو سیندونه د یعان ښار له تینچوان ولسوالۍ څخه تیریږي. د دغې ولسوالۍ کابو 4.1 سلنه خاوره پر ځنګلونو پوښل شوی. د نباتاتو او حیواناتو ډولونه یې هم ډېر دي او د اوبو کیفیت یې د سګماخیانو د روزلو لپاره مناسب دی. په همدې مناسبت په دغې ولسوالۍ کې د سګماخیانو د روزنې چارې سمسوره شوي دي. د سګماخیانو له هګیو څخه کاويار جوړیږي. دغې ولسوالۍ د عصري ساینس او تخنیک په رڼا کې د ایکولوژیک چاپیریال په ورواري سره د پرمختګ سرعت چټک کړی او د کاويار په تولیدي بهیر کې له 10 نه زیات تخنیکي امتیازي حقونه لري. برسېره پر دې کارکوونکي د کاويار په تولیدي مرحلو کې په 15 دقیقو کې د سګماخیانو د هګیو د انتخابولو، پاکولو او پکې د مالګې اچولو په شمول 11 چارې ترسره کوي څو له هوا سره د هګیو د تماس وخت کم کړي او تازه خوند یې وساتي. په 2024 کال کې په دغې ولسوالۍ کې د کاويار د تولید عمومي اندازه 63 ټنو ته رسیدلې وه چې دغه شمېر د نړیوال بازار په عمومي اندازې کې له 14 سلنې نه زیاته برخه نیسي. د سګماخیانو د روزلو او د کاويار تولیدي چارو د ځایي خلکو د شتمنۍ لاره هم جوړه کړې ده. اوس په دغې ولسوالۍ کې تولید شوی کاويار کابو 10 نورو هیوادونو او سیمو ته صادریږي او د سیچوان ولایت د اوبو او کرنې د غوره تولیداتو نمونه بلل کیږي. د سیچوان ولایت د غرنيزو چارو ریاست شمیرې ښیي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یعان ښار کې د کاويار د تولید چارې د چټک پرمختګ په حال کې دي. په 2024 کال کې په دغه ښار کې د کاويار تولیدي اندازه 80 ټنو ته رسیدلې وه چې دغه شمېر د 2022 کال د ورته شمېر په پرتله په سلو کې 14.7 زیاتوالی ښیي او د چین په لویدیځو سیمو کې یې لومړی مقام او د چین په قلمرو کې یې دوهم مقام نیولی و. تولیدي اندازه یې د نړۍ په عمومي اندازې کې 15 سلنه نیولې وه. دغه راز ځایي اوسیدونکي په یخو اوبو کې د ماهیانو د روزنې له چارو څخه ښې ګټې اخلي. هغوی د اړوندو صنعتي مرکزونو په چارچاپیر کې هوټلونه او رستورانتونه جوړ کړي او څیړنیزې چارې ترسره کوي. درنو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.